زه د محبت د ګلو تخم یم، زه د محبت د ګلو تخم یم، دا خورما نخوري را زرغون بشم، او وخته ته به وس وکړې چې رک مې کې، زه به بیا پیدا شم پښتون بشم. شروع کوم د رب العالمین د پاک ذات د نوم نه چې زما او ستاسو او د دې کلهم کائنات واک د هغه په لاس کې دی. رحمتونه دې وي او برکتونه دې وي په هغه خلکو څوک چې د خپل قام، د خپل ژبې، د خپل وطن د ترقۍ او د آبادۍ دپاره هلې ځلې کوي. کامیاب دې وي خلک، عزتمند دې وي خلک څوک چې خپل ولس له علم او شعور ورکوي. ډېر منندونکی یم د راغلو ټولو میلمنو، د ډېرو عزتمندو مشرانو، د دې کور د دې حجرې د مشرتابه فضل یزدان، د ډېر مین رور فضل خالد، د هغوی د رونو، د هغوی د ویرونو ډېره مننه کوم. د ټولو مشرانو، باتورانو، نرانو، بادرو زلمو چې په خپل راتګ خپلې مورنۍ ژبې له عزت او دې غونډې له ښکلا ورکړه. زه د دې پروګرام په رسمي ډول پیل کولو دپاره مصطفی باچا ته بلنه ورکوم چې راشي او د الله تعالی د کلام پاک د بابرکت آیاتونو سره د دې بختورې غونډې پرانسته وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. صدق الله العظيم. جزاک الله. دا نننی پروګرام 21 فروری د مورنو ژبو نړیواله ورځ، د دې ورځې نسبت د بنګال د هغو طالب علمانو سره چې د خپلې مورنۍ ژبې په رسمي ډول قامي ژبه پېژنګلو دپاره خپل ځانونه شهیدان کړي وو، هغې سره تړلی شي. اقوام متحده ځلي تنظیم یونسکو دا نننۍ ورځ د مورنو ژبو نړیواله ورځ په رسمي ډول ټاکلې ده، او نن د نړۍ ټول ژوندي قومونه په دې ورځ خپله مورنۍ ژبه منځي. په دغه لړ کې نن په دې حجره کې، په دې ترقۍ کې، لالازار کې د فضل یزدانی صاحب، د فضل خالد صاحب په دې حجره کې مونږ نن د خپلې مورنۍ پښتو ژبې دا ورځ منځو. زه فضل خالد صاحب ته په دې شعر بلنه ورکوم چې د خپو تړاکې مې لا هېڅ چاته ښودلي نه دي، د خپو تړاکې مې لا هېڅ چاته ښودلي نه دي، مزل مې داسې د خپل درد په بیابان کړی دی. فضل خالد صاحب ته وایم چې راشي او د مېلمنو ته هرکلی ووایي. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. زه د خپل طرف نه او د لالازار د اوسیدونکو د طرف نه
ټولو میلمنو ته راغلو ته او را روانو ته د زړه د تل نه هرکلی وایي او ډیره شکریه ادا کوم چې په دې دومره مصروفه وخت کې یې موږ له وخت راکړو او زموږ د پروګرام له ښکلا ورکړه. والسلام. زموږ دا پروګرام په رسمي ډول پیل شو. د دې نننۍ غونډې مشر د دې غونډې صدر نورالامین یوسفزی صاحب زموږ په منځ کې ناست دی. هغه د دې غونډې مشري هغې له ورکوو او امید لرو تاسو ټول ته ملګري. پاسه د ژوند ناوې له شال وګوره، د تیارو لارو له مشال وګوره، د زمانې سره چې تلی شم که نه د وخت فالګره لږ مې فعال وګوره او د تاریخ پاڼو کې ځان ولټوه، باچاهان وګوره خوشحال وګوره. د نورالامین صاحب بل پروګرام په 400 کې دی، نو هسې خو د پروګرام دا پروتوکول دي چې صدر د ټولو نه وروستو راځي، خو زه ستاسو د ټولو په عیادت او د صدر صاحب په عیادت نورالامین صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او د پښتو ژبې په حوالې تاسو سره خپلې خبرې شریکې کړي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. زما ملګرو په سټیج ناس سید الله خان او ما ته مخامخ ناس زما عزیزانو ورونو، ښه به دا وي چې زه تر پروګرام تر پای پورې تاسو سره ناست وې. زما وروڼه ملګري او نن زمونږ د مور ژبې او زمونږ د مورنۍ ژبې مونږ د دنیا د نورو ژبو سره په شریکه باندې نمانځو، نو ښه وه چې زه تر اخره ناست وې. خو نن زمونږ په دې 400 کې هم په دې لړ کې یو پروګرام دی او هغې له هم تګ ضروري دی، ځکه چې ما هغې نه چې دی نو هغې سره مې لوس کړی دی. داسې ده چې څنګه چې سعید الله خبره وکړه چې دا په 1999 کې یونسکو هسې دا خبره په یونسکو کې د 1901 نه راوړېده او د ملل متحده چې کوم غړي دي دا کم هیوادونه چې دي دا ټول په دې خبره باندې غلی کېدل چې یاره دا پس جدیدیت چې کوم دی یا پوسټ ماډرنزم دا چې کوم د کارپوریټ اکانومي چې ورته وایي د دې د لاسه په دنیا کې چې کوم دا ژبې او دا ثقافتونه ورو د ګلوبل کلچر ایسه کېږي او دا غټ ثقافتونه بلکې دا غټ کلتور دا ټول واړه کلتورونه او دا ژبې خوري، نو دا غم ورسره پیدا شوی د ملل متحده چې څومره غړي دي چې زمونږ ژبې زمونږ د ژوند چې کوم ثقافتونه دي کلتورونه دي که دا د دې منځه لاړل نو دوه خبرې به وشي. یو خدا چونکې د خدای پاک په خپل کتاب کې دې ته آیاتونه ویلي دي د ژبو ته، نو د خدای پاک آیاتونه به د منځه ځي. او دویمه خبره دا ده چې د دې کائنات د دې دنیا چې کوم ښایست دی ښکلا ده نو هغه به د منځه ځي، ځکه چې دا ثقافتونه او دا ژبې د دې کائناتو خوند دی، د دې ښکلا ده. په دې دنیا کې دا تنوع دا رنګارنګي چې ده نو دا د دې حسن دی او یکسانیت بدرنګي پیدا کوي. نو هغې سره دا فکر هم و چې دا ژبې او دا ثقافتونه چې دی دا د یو ثقافت په رنګ کې رنګېږي، نو دا داسې چته ونه شي لکه که ستاسو خیال و د نن نه 30 کاله مخکې په هر کلي کې به په سوونو کورني چرګانو او نن تقریبا د دارو د پاره هم کورنۍ چرګ په لاس نه راځي. نو هغې سره دا غم شو چې لکه څنګه دا کورني چرګان روکېږي هسې نه چې دا ژبې او دا سوچه ژبې او دا نسلونه هم د منځه وځي او داسې چې کوم دی نو دا ماحول مصنوعیت طرف ته روان دی. نو دا فیصله وشوه چې یاره د دې ثقافتونو ورځ به هم نمانځو او د دې ژبو به هم نمانځو او داسې به موږ یو بیداري پیدا کوو، ذهن سازي به کوو چې انسانان خپلې ژبې هېرې نه کړي. څه وخت چې دا فیصله کېده نو دغه وخت کې په دنیا کې دا پرېکړه ډېره زیاته ګرانه ده چې دې وخت کې په دنیا کې څومره ژبې دي، ځکه چې یوې ته په هغه اردو ژبه کې بولی وایي او بلې ته ژبه وایي. نو دا بولی چې دي نو دا تقریبا 23,000 جوړیږي، خو چې څه ته ژبې وایي نو دا صرف 7,000 ژبې دي.
په دنیا کې نو په دې د دې وزره جبي چې دی د دین په 13 پیړۍ کې د زور نه سیوا جبي د 13 پیړۍ وخوړي هغه ژوندې پاتې نشوي دی وخت کې هم لکه کوم د نور دنیا خبره پرېږدو نو په پاکستان کې چې کوم قانون اوسي او په پاکستان کې چې کوم سلور او یا جبي دي په دې سلور او یا جبو کې ولس جبي په آی سی یو کې دي آی سی یو کې هغه جبي چې 10,000 کسانو نه کم اداغي ویناوال وي چې د 10,000 نه کله د یو جبي ویناوال کم شي نو هغه په آی سی یو کې شي په دې کې عجیب خبره ده چې په سند کې په پنجاب کې په بلوچستان کې 2-3 جبي دي داسې او په پښتونخوا کې ولس جبي دي چې هغه په آی سی یو کې دي خو پښتو غره پکې نه ده پښتو چې کومه ده نو دا دی وخت کې تقریبا د 6.5 کروڑو خلکو ژبه ده او د ژبو ماهرین دا وایي چې 400 کاله په دې حالت کې هم وینو دا نشي روکېدی یعنی د امید خبره پکې دا ده او د امید افزا خبره دا ده چې کچره 400 کاله په دې حالت هم دا رواني نو دا روکېدی نشي خو رستر رزب دا کمیږي او دا به متاثر کیږي نو چې څنګه هر جبې د ویونکو دا حق ته چې د خپل جبې د پاره د خپل کلچر د پاره بیداری پیدا کی ذهن سازی پیدا کی نو نن موږ هم دا وایو چې د دنیا ټول جبې ډېر خوږی جبې دي د دنیا ټول جبې چې د خپل فولکلورم لري یعنی خپل اولسی ادبم لري خپل سندرم لري خپل رنگونم لري خو چې څوک کلا یو قوم کاغه هر یو ارسو کې په هر نوم وي کله مذهب په ډیر مقدس نوم باندې وي او کله ان لارج سنس چې وته پښتو کې په بنیاد باندې د قومیت په نوم باندې وړي جبي خوري او دا وای لکه د مثال په توګه کې پاکستان کې څوک چاته دا وای چې را منګلا اردو کې سبق هم پکار دی او اردو صرف ویل پکار دی نور جبه نه نو چې د 300 کالو اردو په چا باندې په زور منی چې داغي بنیاد هندي ده زړیر په ذمہ داري سره دا خبره کوم چې د اردو بنیاد ګوره عربي او فارسی نه ده په اردو کې سلور صرف داسې مصدرونه دي ځکه دا چې کوم جبو والدي هغه ته پته را چې د جبي بیک بون چې وته کنه د شاډو کې دا مصدر وي اردو کې سلور مصدر د نور جبو دي دوه د فارسی دي او دوه د انګریزي دي یو به عزت تاسو ته لکه فلمانه دا د انګریزي نه راغله یا درخشانه باقی چې څومره مصدرونه دي انا جانا کانا پینا لینا دا ټول د هندي دي نو مصدر د دې بنیاد چې د هندي ده خو د تقدس انګریزانو هغه وخور ک چې کله ډاکټر ګیل کرایست راغې فورټ ویلیام کالج جوړ شو او پیرنګیانو انګریزانو ته کله اقتدار بیا هند اور کو ورستو انو دا فیصله شو امریکنز ته امریکایانو دغه ته وی انګریزانو ته چې امکان لري چې منګه د روس او د چین سره جنگ وکړو یعنی سرمایداران نظام د اشتراکیت سره جنگ وکړي نو دا غي د پاره چونکه منګه اوس دا نوبادیاتی نظامونه قائم نشو ساتلې بنیخ پنیغه نو منګه بد دي هند نزو خو چې کله مونږ زو نو چې مونږه یو داسې ملک جوړ کو چې پاغي کې مونږه هغه مونږه د مذهب په بنیاد جوړ کو دا غي جبل مونږه د عربی چونکه هغه مذهبي دینی بنیادی نو چې د عربی نه زیات تقدس مونږ پای کې دا غي جبل ورکو نو د اردو په ذریعہ باندې پیرنګیانو دا آغاز کړو چې عربي او فارسی وهلا ځکه چې هغه وی چې د مسلمانانو نه عربي او فارسی یې راشي نو د دینه خپل اسلامی شناخت تیر شي نو بیا به مونږ دی نو بیا چې کله د اسلامی شناخت تیرېده نو بیا دا غرض پکې ومو چې دی خو به مونږ جنګو هغه د هغې د خپل غلامۍ دپاره کول بیا چې کله تلل نو چې اوس مونږ ته ضرورت دی چې دی به مونږ د اسلام په نوم باندې د روس سره جنګو نو بیا اردو چې دی نو هغې له د اسلام عمره تقدس ورکړه اگر چې اردو ډېره خوږه ژبه ده د پاکستان د وفاق ژبه ده مونږ ټول په یو بل سره رابطه هم کوو خو د هغې دا مطلب نه دی چې د 300 کالو په ژبه باندې مونږ د 500 کالو ژبې ووایو پنجابي سندي بلوچي کوم چې 15 سټینډرډ ژبې دي په پاکستان کې دا دغه معیاري ژبې چې دي انو دا قامي ژبې دي او دې سره د 500 کالو ثقافتونه تړلې دي
او اردو خو ضرورت پیدا کړي او بادشاہانو داغي سرپرستی کړي دا داغي خو 3.5 کالو شو نو نه په اردو کې بولې شاشته نه په اردو کې وارث شاشته بلکې زدا غنم چې دی اردو د لاس د وارث شاه جبم لا وارث شو نو داسې نه پکې خوشحال خان شته او د اردو د ټولو نه لوی شاعر علامه اقبال د پښتو د ټولو نه د لوی شاعر مرید دی د خوشحال بابا نو د دینه تاسو ځکه چې هغه په خپل وایي هغه په خپل وایي چې دا خوشحال خان خټک چې دا وایي حکیم الامت ته زنیم من هغه ته حکیم الامت و علامه اقبال دغه هغه وایي نه خوش درود شاعر افغان شناس خوشحال بابا یادی خوش درود شاعر افغان شناس کے بینت باز گویت بے حراس حکیم ملت افغانیہ طبیب علت افغانیہ افغانان ملت گنی ځکه چې هغه وایي چې دا ټول مسلمانان دي نو دا ملت ته د ملت تصور د اقبال چې دی نو هغه افغان دی وایي حکیم ملت افغانیہ خوشحال خان خټک چې دی د ملت افغان حکیم الامت ته طبیب علت افغانیہ او بیا وایي چې راز قومی دید و بے باکا نہ گفت ہر پہ حق باشوخی رندہ نہ گفت نو د دې پښتو چې دا بیا چې کله څوک تا ته دا وایي چې ستا دا ژبه ستا د ترقۍ په لار کې رکاوټ ته ستا د خولې نه زه دا ژبه لرې کوم او په دې کې زه یو بله ژبه ږدم نو دوه خبرې کوي یو د خدای پاک سره دشمني کوي ځکه چې خدای پاک دې ته آیاتونه ویلي دي نو ستا د خولې نه د حلق نه د خدای پاک آیات راوباسي او بیا پکې مصنوعي خپل آیات پکې اچوي خپل آیات د خدای آیات کې راوباسي یو دا دویمه خبره بل دا کوي چې انسان چې د فطرتن د خپل مورنۍ ژبه کې د امیجینیشن د تخیل په خپل مورنۍ ژبه کې په فطري انداز کې ترقی کوي د تنقیدی بصیرت د غور او فکر استعداد دا په مورنۍ ژبه کې خو مخکزي نو چې کله ته د یو انسان د ژبې نه د یو بچی د ژبې نه د خولې نه خپله ژبه راخکي او مصنوعي ژبه پکې ږدي نو د ټول ترقي د ټوله وده چې دا نو هغه په مصنوعي اړخ باندې ورړی او دا د دنیا د ټول نه لوی تشدد دی چې په یو کام باندې کولی شي که دغه کام د سړي زیي او په دې خبره پوهیږي چې په ما باندې څومره لوی تشدد کیږي چې زما د خولې نه زما ژبه شو کولی شي هغه ژبه چې ماله خدای پاک راکړې ده که چېرې خدای پاک غوښتل نو د ټولې دنیا به یو ژبه ویله دا څه خبره نه وه خو دا د خدای پاک هغه د دې ټول دنیا د حسن او د ښکلا دپاره هر کام له خپله ژبه ورکړې ده خپل کلتور دا د دې ښکلا ده دا کائنات چې دی نو دا یو ګلدسته ده او دا ژبې او دا کامونه په دې کې ګلونه دي دا د دې ښکلا ده د دې حسن دی اوس دا خبره به داسې راټوله کړم چې په دغه 2000 ژبو کې چې مونږه د خپلې ژبې خبره کله کوو نو یو خو په دې باندې مونږ خوشبینه یو چې زمونږ ژبه 400 کاله ژوندی پاتې کېدی شي 15,000 کاله معلوم تاریخ دې سفر وکړ او په دوخ پې ولاړه وه ډالټن یو پیرنګی دی ماهر تعلیم هم دی ماهر نفسیات دی او هغه وایي چې د ژبې د زده کړې دپاره 4 خپې وي 4 فولډ ایمز ورته وایي چا چې بي ایډ ایم ایډ کړی دغه د شباب دي ته پته ده نو هغه وایي چې د هغې یو خپه چې وي نو دا په ویلو باندې دویمه خپه په لوستلو دریمه په اورېدلو او څلورمه په لیکلو تاسو کو وګورئ د پښتو د مودو راسې 2 خپې دي صرف یعنی دا ویلی شي او اورېدلی شي لیکلی او لوستلی نشي په ولسي کچ باندې خو بیا هم دا زوروره ژبه ده دومره مضبوط هډونه دي لکه زمونږ میندو به چې کله کله د ډېرې غوسې نه وي چې زما هډونه ډېر مضبوط دي نو دا زمونږ مور ده نو د دې هډونه هم زمونږ لکه د خپلو میندو دومره مضبوط دي چې که هر څو څنګه به چې زمونږ پلارانو په هغوی ظلمونه کول او هغوی به بیا هم خندل به هم او زمون خدمت په خندا کو د پلارانو دک شان دی پښتو سره هم منګ د دې بچو منګ د دې ډیر بے سره بچیو منګ د دې د خپل ځان نډیر بے خبره بچیو خدا زمون مور چې دا دوره مضبوطه ده چې دا بیا هم موجود ده او دا به بیا هم موجود دی خو دا سدا چې اوس په دنیا کې
که خبره ونکو نو په پاکستان کې په پروسه کال په پنجابۍ کې 10 کتابونه چاپ شو اندازتن په سرایکۍ کې 2 کتابونه چاپ شوي دي په بلوچۍ کې هم دغه شان 2 کتابونه په سندۍ کې 12 چاپ شوي دي او په پښتو کې 1400 کتابونه چاپ شوي دي په کال نو د پښتو او دا هم نه صرف چې چاپ شوي دي لاس په لاس بعضې کتابونه خرڅ شوي دي لکه داسې شاعرانو کتابونه ته په ګوته کولی شم چې 15000 کتابونه په یو ځل چاپ کړي دي او په 2 میاشتې کې دنه 15000 کتابونه خرڅ شوي دي نو د دې نه علاوه په پښتو کې د سقراط کتاب ترجمه شوی دی په پښتو کې د افلاطون کتاب ترجمه شوی دی په پښتو کې د ارسطو کتاب ترجمه شوی دی په پښتو کې د دنیا چې څومره شاهکارونه دي هغه په دې 13 کالو کې هغه تقریبا 50% هغه ترجمه شو او ژباړل شو او پاره کې د بره پښتونخوا خدای پاک دې په صحیح مانو کې د پښتنو وطن کې هغه داغه په ډېر لوی کردار دی چې هغه ډېر زیات ترجمه کړي دي دلته هم شوي دي ډېر لوی نماینده ناولونه هم ترجمه شوي دي پښتو کې چې پاره کې لکه مثلا انیمل فارم د روس په حواله باندې ډېر لوی ناول چې د سارواکي په نوم باندې ترجمه شوی دی نو پښتو په مخ کې روانه ده مخ په ترقۍ روانه ده خو یو 3 خبرې داسې دي چې هغې ته لږ غور پکار دی یو دا چې هغه مونږ تاسو کولی شو هغه دا ده چې پکار دا ده چې په سوشل میډیا باندې مونږ په پښتو کې لیکل کوو چې یو بل ته کله مونږ لیکل کوو نو چې په پښتو کې کوو دویمه خبره دا ده چې په حجرو باندې او په سکولونو په کالجونو په دې باندې چې کم تختې لګېدلې دي نو په هغې کې چې مونږ په پښتو کې لیکل کړي ځکه چې دغه وي دل خالق په باندې خدای پاک وبخي خدای خدمتګار یو کلي ته لاړم نو وي جمعات کې مې اودس کو نو وي هلته لیکلي چې یہاں پیشاب کرنا منع ہے نو یو سپینګیری ما وی اودس کو نو یو سپینګیری بابا ته مې وي چې پیشاب کی جگہ کدھر ہے انو هغه د سنین کتل وی چې ته پښتون نه نو ما وی چې یم کنه نو ته په اردو کې ورته تاسو کې ما وته چې ما یې تاسو له پښتون درځي تاسو لیکلي چې یا پیشاب کرنا منع ہے نو ما یې تاسو د یو پی نه راغلی پښتانه نه غني په کار بدل د لیکلو چې تاسو بدلې ځل تکي متیاز مکوي یا واړه بول مکوي په کار د چې تاسو نو په وجرو کې د پښتنو په وجرو کې چې د په پښتو کې ولیکي اجرې ته په خیر راغلی پښتو کې په خپل دکانونو باندې بورډونه ولګوي دا خو زمونږ وس کې ده دویم دا چې د شاعرانو ادیبانو یو مرکزی تنظیم پکار دی او چې مونږ د هغې د فورم نه او د هغې د میدان نه مونږ دا خبره اوچته کو چې په پښتونخوا کې څومره هم نجي سکولونه دي څه چې مونږ پرایویټ سکولونه چې دي څه چې مونږ پبلک حالانکه پبلک سکول سرکاري سکول ته وایي څومره چې پرایویټ سکولونه دي چې په دې کې با پښتو لازمي ښودلی شي ځکه چې دا د دې وطن سکولونه دي اوس خو پکې لا په بعضې سکولونو کې باقاعده په پښتو پابندي لګولې ده د دې ځای نه زه ستاسو په وساطت سره هغه ټول سکولونه غندم څوک چې د خپلې مورنۍ ژبې په ویلو باندې ماشومان رټي او هغه بې وقوف او نادان استادانو د دا خبره کوم چې په دنیا کې کومو کامونو ترقي کړې ده په صحیح معنو کې ترقي کړې ده نه په خپله مورنۍ ژبه کې سبق ویلی مونږ به د مثال په توګه باندې زمونږ ژبه چې دا په دې 2000 ژبو کې د پښتو د اقوام متحده چې کوم چیک لیست دی یا کوم معیار دی د هغې مطابق دا 240 نمبر ده او په دې چیک لیست کې 2000 ژبې دي یعنی په 2000 ژبو کې په دنیا کې د دې نمبر چې کوم دی نو هغه بس کوم خیر دی لږ یو منټ صرف اخلم نو بیا بس کوم ها سوال او جواب به لاندې وکړو نو داسې ده چې ما یې راته وایي چې بس یې که نو دا بل دا ده چې ما څه خبره کوله هغه راله د مټ کې د مشر اواز وکړ او په دې کې د ټولو نه کمزورو ژبو کې د افریقي د زنګیانو ژبه ده
او یو ژبه بله هم ده چې هغه هم ډېره زیاته کمزورې ده هغه چینی ژبه ده د چینیانو ژبه چې ده نو دې کې حروف تهجی نه دي معلوم بلکې هغوی پکې هغه درنګ هم جوړوي او بله خبره دا چې د دې د ورب او د ناون یعنی د اسم او د فعل فرق نه کېږي د چینی ژبې خو دومره د نر بچي دي چې په هغه کمزورې ژبه کې دنیا ځان ته حیرانه کړې ده یعنی په چینی ژبه کې سبق وای او په دغه کمزورې ژبه کې چې کوم دی انو ځان ته واشنگټن هم حیران کړی دی نو زه دا وایم چې خبره د مورنۍ ژبه چې دا نو دا د انسان چې ترقي کوي دی چې فطري ترقي کوي دا په خپله مورنۍ ژبه کې کوي یو بچی چې کله سکول ته ځي مدرسې ته ځي نو د خپلې ژبې تقریبا 300 ټکي دی په خپل ډي ان اے کې ځان سره وړي په خپل ذات کې دا د شخصیت یې د مور د خېټې نه په د ذات ته دا حروف رواني دا ټکي رواني دی چې کله د 5 کالو مدرسې ته لړ شي او دته دا کور کې وویل شي چې دا بیزه ده دا میخه ده دا غوا ده او هلته کې چې په دا پابندي ولګي چې وینا دا خو بینس دی دا یا دا بفلو دا او دا ګوټ دی نو دی انپړ شي دا 5 کاله چې د کوم زده کړه کړې ده علم زده کړی دی صرف ژبه نه دا علم دی چې دا غوا ده او دا حلال ځناور دی او د دې د شا هډوکی شته دا پی کوي دا علم دی دا علم نه دی چې دا غوا ده او دې ته کاو وایي یا دا میخه ده او دې ته بفلو دا خو علم نه دی دا خو ژبه ده علم دا دی چې تور دوای چې دا غوا ده دا حلال ځناور دی د دې د شا هډوکی دی دا اگې نه چې بچی راړي دا علم دی نو کچری جب علم وي نو د انګريزانو بچي چې 5م پاس کی نو زما د پی ایچ ډی پروفیسور نه انګریزي ویل شي ځکه مورنۍ جبه ده نو دا نور سبق ولي وای کچری انګریزي علم وي خو بس دا امر کافي وګنه خمزیدار زمونږ د سی اس پی افسر نه انګریزي ویل شي خبره دا سیده چې جبه علم نه ده جبه خو یو هنر ده چې تپلا نور قانون جبس د کول خبره ده د دنیا نور جبس د کول ځکه چې حضرت عمر رضی الله عنه وایي چې د یو کام د شر نه به تعالی بچ کېږي چې د جبې نه خبر شي نو دا غي د خیر نه ومه خبرېږي چې ته دا غي د جبې نه دې سره دا انډرسټوډ دا سره تړلې ده نو جبس د کول چې دی دا خبره ده څنګه چې شاعر وایي کنه چې خپل جبې خپل تهذیب وته چې شاکا ملګرتیا لاغه کام ژوندون نکا اول خپل جبه پسته نور جبې بی بنیاد عمارت خو سمون نکا نو د پښتو زمونږ مورنۍ ژبه ډیره غني ژبه ده زمونږ مورنۍ ژبه ډیره ځانګړې ژبه ده ځکه چې دا زه اکثر وایم چې په دنیا کې 2 ژبې داسې دي چې هغه د ژوند د قاعدې او د قانون په توګه استعمال شوي دي یو سنسکرت یو پښتو سنسکرت کیوں مغه یو بل توای چې تم نے میری سنسکرتی خراب کی تا زما سنسکرتی خراب کړه یعنی د ژوند چې زما کم قانون دی مونږ هم او تا زما پښتو کچا کړه په دراجه بکر ماجید په زمانہ کې په سنسکرت هم سوګند خوړې شي ځکه چې هغه به وی چې دا جواب په سورګ کې ویل شي چې موږ څنګه چې عربي په جنت کې ویل شي انو سلور 15000 کال مخکې به راجا بکر ماجید چې کوم فالوورز وای به وی چې په سورګ کې یعنی په دغه په جنت کې بس سنسکرت ویل شي نو سنسکرت او پښتو کې موږ یو بل تدا وایو چې تا ما سره پښتو نکړه پنجابي بل پنجابي ته دا نشي ویل چې تا ما سره پنجابي ونکړه یو په رسم الخط کې او په املا کې فرق دی نو هغه موږ دواړه یو ځای کوو رسم الخط ستا چې خط نسا او خط نستغلیق وای دغه دی او املا چې کوم دا یا سکرپټ چې دی نو دا زمونږه چې د کوم د پښتو لیکلو د لیک دود چې کوم دی دغه لیک دود چې دی نو په دې کې د دنیا چې څومره ژوندی ژبې دي د وخت تېرېدو سره سره په دې کې هر 15 کاله پس چې څنګه نصاب او 10 کاله پس نصاب باندې دوباره غور کیږي نو دغه شان د وخت تقاضو مطابق لنګویسټیک کینی جپوهان او د جبې ځکه چې د جبې نه بلا ټکی وموزي جبې ته نور نوی ټکی مرাজি دا د فطرت تقاضا ده د ارتقا غوښتنه چې لکه اوس ګوره زمونږ نه چې زمینداره کې ارټ لاړ نو ارټ سره چې څومره لغات تړلو ابم د میانځي کنه چې ټوبل راغی نو ارټ خو بزی کنه نو بیا به اوس کچری بون په غویانو باندې یوه نه کو په ټیکټر کو نو که یو سړی ته دا متالو کې یو ماشوم تا د دې دور
چې یاره سربانډې ما ته راکړه وکړه نو هغه به وایي چې واټ از سربانډې ځکه چې هغه خو لیدلی نه دی هغه جغ نه ده لیدلی هغه سربانډې نه ده لیدلی نو مطلب دا چې ژبې چې دی دا بیله خبره ده که ریاست پارټي وي ریاست ذمہ دار وي نو هغه د دې ژبو او د دې کلتورونو د تحفظ دپاره اداره لري هغې ته وایي کلچر ډپارټمنټ نو د کلچر د ډپارټمنټ یا د ملک چې د هغې پکار دا ده چې په هره ضلع کې د هغې څانګې او پکار دا ده چې د درې خبرې انګریزی کې کلچر پریزرویشن کلچر پروپیګیشن کلچر پروموشن یعنی کلتور خوندي کول چې کوم څیزونه د منځه لاړ شي هغه به خوندي کې کلچر پروپیګیشن چې کوم څیزونه مخکې بوتل په غاړې مثال په توګه باندې جرګه موږ له نن هم پکار ده زرګونه کاله مخکې وخت اوسم هغه به مخکې بوځي دغه شان اجره زمونږ مشران ډېر هوښیار خلک وو یو کوټه به یې جوړه کړه د اجرې په شکل کې په شریکه نو یو خو دا چې ټول پکې شریک پو یعنی که چا به پیسې نه شي ورکولی او پکې مزدوري وکړه په شریکه باندې او چې یو کوټه به یې جوړه کړه نو د هغې نه به 10 کارونه اخیستل دنیا کې هغې دپاره 10 ځایونه جوړېږي نو دا د هغې هوښیارتوب و دویم دا چې خلک به پکې ټول شریک کړه نو هلته به زمونږ بچو د مکالمې چل زده کوه د خبرو اترو د ناستې پاستې هغه اکیډمي مو هغه یونیورسټي مو پوهنتونه مو هغه د تفریح ځایونه مو لکه څنګه چې اولف کیرو وایي چې حجره از ا کلب از ا پلیس اف انټرټینمنټ اینڈ از آلسو ا ګیسټ هاوس او ان حجره نو باډي ګیسټ از کنسیډرډ ایوری باډي ګیسټ اولف کیرو خپل کتاب کې وایي چې هیڅ ملمنی نو هغه د هر چا ملمۍ په حجره کې او دا هم وایي چې ان حجره ا ګیسټ از پرووایډډ پروټیکشن ان د ریسک اف هوسټ لایف چې په حجره کې د کوربه د سر په بدل باندې هغه له تحفظ ورکوي دی شي مېلمه دا بله خبره ده چې مېلمه عربو که هغه پښتونو د سړي زیو نو کوربه ته به وایي چې تا ته ګرانه پېښه ده زه لاړم نو ځکه چې کوربه به هر څوک کوو نو هغه به دغسې کول نو زما مطلب دا دی چې پښتو چې دا زمونږ د ژوند قانون هم دی مونږ یو بل ته ځکه وو چې تا ما سره پښتو ونه کړه پښتو کولی هم شي پښتو ویلی هم شي دا په دنیا کې یو سنسکرت ته او زمونږ او د سنسکرت بنیاد شریک دی ځکه چې دا دواړه خویندې دي هغه که تاسو خیالي هغه خاوند ته پتی وایي چې ته به د هندوستان فلم ما خو ډېر زیات کتلی دي د اختر به هم ډېر کتلی دی غلی غلی کېږي او نو پتی وایي پتی او ښځې ته پتني وایي نو دک پت ته چې دا د پښتونولۍ بنیاد دی خوشحال بابا وایي سر د درومي مال د درومي پت ته نه ځي د سړي د چارې کول خوبي په پت ته نو دغه پتی پت پالونکې پتني پت پالونکې نو دا زمونږ شریک ته 15,000 کاله مخکې د دې سیمه کې افغانستان کې چې چا خانداني نظام جوړ کړ چا په لومبي ځل باندې د یو ښځې تصور ورکړه 15,000 کاله مخکې چې زما آباده کړې ځمکه د زما زوی ته پاتې شي نو چې زما ښځه معلومه وي نو دا هم پښتانه وو دا دومره سوشل خلک دی چې 15,000 کاله مخکې موږ سره په ګاونډ کې اکثرو قامونو کې چې د یو ښځې تصور هم نه او پښتون په لومبي ځل باندې په دې کې د ډېر آنر کیلینګ هم هغه وخت کړي ځکه چې ښځې دې ته نه وي تیارې چې یو خاوند سره ژوند وکړي نو دا آنر کیلینګ د ده په دا کې د 50,000 کالو نه را روان دی او د ده دا پت چې دی د دې بنیاد دا ټول دا پټې دا د پت بنیاد دی دا پوله دا ډیران دا بټ دا ګودر دا ارټ دا ټول د دې پت باندې ولاړ دي دا ډیران هم په پت ولاړ دی ځکه چې یو خدا سو ګوري ډیران به زمونږ د کور مخې ته زمونږ ښځو به پکې له غزله ویشته نو زمونږ ستر به سره هم تړلی خو د ډیران باره کې به دا ویلی شو چې دا پټې چې دی دا مونږ له دیوتا را کړی دی نو دا پټې دا چې خدایي دی نو زه په دې کې رزق ګټم نو زمیندار زه خدایي کار کوم ولس له رزق ورکوم 50,000 کالو زړه خبره کوم نو چې څوک د دې پوله وایي نو دا دی د خدای پوله وایي نو ځکه به په پوله باندې د جنگ کوه او د ډیران ته چې دی نو سره ځي او سره دی پټي ته اچېږي دغه رزق بیا ځي ډیران ته نو دا ډیران هم مقدس ګڼلی شي او بټ خو ظاهره خبره ده چې بټ هم دانې به پکې ریتې نینې یا دانې به پکې ریتې دي نو زمونږ د ژوند بنیاد دغه پښتونولي ده که دا پښتو لاړله خبره به په دې ختمه کړم که دا پښتو لاړه نو دې سره به دا اسلام هم ځي دا ډېر په ذمه دارۍ زه دا خبره کوم ځکه چې اوس مونږ د پښتون په حیثیت باندې دال چې هر چا نه زیات مثالي مسلمانان یو
نو چې پښتو زی نو اسلام به ورسره ومزي. منګه په کور کې چې دی بچی ته خپل مقدسات خو معشوم ته چې دا د مور دا پلار دا د دین پرانا کې خو د کلچر پرانا کې خو نو دا او دا خدای دی او خدای زمونږه مالک او خالق تن دا ټولو ته په پښتو کې خایو. نو چې کله دا تا د چې قوم د خلینه دا شی لري کو نو هغه ته علم پویا ارس دیو ته مصنوعي کړل دا دیو ته انډایرکټ یا بیل واسطه کړل. نو دغه قوم ته مصنوعي لکه چې تا ول د لرګي جبه کې خدا د لرګي پوسه دی لکه خدا. نو کچاري مونږ غواړو چې زمونږه جبه د شته شي چې کوم غواړو چې زمونږ کلچر دی روک نشي نو دا غي د لپاره به مونږ د قوم په حیثیت باندې ځنې کارونه کوو. پکار دا چې په حیات آباد کې د پښتنو د صاحب حیثیت خلکو یو لوی اجري کم از کم 15 کناله اجري ځکه چې هغه ته زما خیالي داسې باباګان چې زمونږ د عمر انو د خپل کورونو مخې ته ناستي ان وسی داسې غیر کوي لکه شادوګي چې ته پیخي کوي ځکه چې اجرنی چې کینی پکله انو او چې کله د اعظم سے پوندلوي سړی مرشي دغه شانټنټ لګولي دغه د لاندې ناسي تنبول لاندې ناست. نو زه دا او ته درخواست کوم د دې ځای نه چې کروڑ پتیان یې عرب پتیان یې ځان له شپک کناله اجره جوړه کوي خلویا د غم خدای د پاره د ناستې د پاره او یو لوی جرګه جوړه کوي په ټولو ضلعو کې نمائندگان جوړ کوي چې د خپل کلچر او د ژبې د پاره کار وکړي او چې بیا داسې مسلې زمونږ لګي چې څوک زمونږ لطیف لالا په ذاتی چې دشمنی کې هم نشي وجلې چې مونږ سره لوی جرګي چې په منټونو په سکندونو په لازو کې وروغه کوو. نو اله بکیږي چې پښتانه اوس دی 21مه صدۍ کې د خبره ته پام وکړي. تاسو ټول یو جهان مننه. السلام علیکم.